السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د دال توري کې د دیګي موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. دال، دال، دیګی، دیګی. دا دیګ دی، دا دیګ دی. په دیګ کې خواړه پخیږي، په دیګ کې خواړه پخیږي. مریم دیګ لري، مریم دیګ لري. زموږ په کور کې ډېر دیګونه شته، زموږ په کور کې ډېر دیګونه شته. په خیرات کې نایي لویو دیګونو کې وریجې پخوي، په خیرات کې نایي لویو دیګونو کې وریجې پخوي. ښځې په دیګي کې د چینې او کوهي څخه اوبه راوړي، ښځې په دیګي کې د چینې او کوهي څخه اوبه راوړي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. دیګ د اوبو راوړلو شی یا لوښی، دیګ د اوبو راوړلو شی یا لوښی. نایي ډم یا اشپز، نایي ډم یا اشپز. کورنۍ دنده. د دال توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ، د دال توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د دال توري کې مو تاسو ته 4 کلمې راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په شکل ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو خپله ولیکئ. دیګ. د دیګ کلمه چې کله د تورو په بڼه لیکو، دال، ی، ګاپ، دا 3 توري سره یو ځای کړو، دیګ کلمه ترې جوړیږي. دال، ی، ګاپ، دا 3 توري سره یو ځای کړو، دیګ کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې دین، دروغ، درس، دا به بیا تاسو جوړې کړئ. دوهمه برخه، د دال توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ، د دال توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ته مې 3 کلمې د تورو په شکل راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړمه، نورې 2 به بیا تاسو په خپله جوړې کړئ. عین، ب، دال، الف، لام، لام، ه. دا توري چې سره یو ځای کړو، عبدالله کلمه ترې جوړیږي. عین، ب، دال، الف، لام، لام، ه. دا توري چې سره یو ځای کړو، عبدالله کلمه ترې جوړیږي. نورې 2 کلمې چې د تورو په بڼه لیکل سوي دي، تاسو به یې جوړې کړئ. دویم، مدیر. دا 2 کلمې به بیا تاسو په خپله جوړې کړئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو درته د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې د دال توري کې د دیګي موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په یاد متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په شکل ولیکله، په دوهمه برخه کې مو درته 3 کلمې د تورو په شکل راوړې وې. لومړی کلمه ما درته ترې جوړه کړله او نورې 2 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د دیګي موضوع به مو خوښه شوې وي او یاده موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ لیک او لوست زده کړئ.